سلامونه او نیکی هیلې مې قبول کړئ. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د احصایې احتمالاتو دویم درس ده. په دې درس کې به موږ تاسې د ډاټا تحلیل، د کثرت جدول او د ډاټا هندسي ښودنه یا په ګرافیک ښودنه ووایو. زموږ سره ارتباطي لارې د یوټیوب چینل له لارې فیسبوک، واتساپ، ټلګرام تاسو ته ښکاري. په ننني درس کې موږ تاسې د ډاټا ترتیب او منظم کول، په ډاټا کې جدول کثرت، ډاټا ګډې کولو لارې چارې، مثالونه او د ډاټا هندسي ښودنه یا ګرافیک ښودنه ووایو. اول ډاټا ترتیب او منظم کول. که چیرې یوه څېړنه صورت ونیسي او یوه ډاټا موږ ته په لاس راشي، نو دا ډاټا او ترتیب او منظم کول چې دي مختلف لارې چارې لري چې د هغو په واسطه موږ کولی شو ډاټا ترتیب او منظم وکړو. یو له هغو څخه ډاټا د کثرت جدول ده، یا مثلا نور په ګراف شکل، هندسي شکل ډاټا ښیي، ترتیبوو، منظم کوو، چې دا ټول د منظم کول لارې دي. نو راځه اول دې ډاټا د کثرت جدول پېژنو. ډاټا کثرت جدول موږ ته دا تشریح کوي چې یوه ډاټا زموږ په څېړنه کې یا هغه څېړنه چې موږ ترسره کړې ده، موږ ته زیاته ډیټا په لاس راغلې، په هغه ډاټا کې یوه مشخصه ډاټا څو وار تکرار شوې ده. په لاندې مثال کې موږ ګورو چې شاګردانو نمرې دي چې یوې سروې په ترڅ کې موږ ته لاس راغلی دی. په دې نمرو کې چې تاسو وینئ 90 15 شپېته 40 اویا 30 90، په دې کې موږ تاسې د کثرت جدول ګورو. مثلا داسې چې 90 زموږ په ډاټا کې څو وار تکرار شوي، 15 شپېته څو وار تکرار شوي دي. نو راځو د کثرت جدول په دې رقم لیکل کېږي. اول هغه شاګردان چې 100 نمرې لري، زموږ په جدول کې څو وار تکرار شوي. موږ وینو په دې جدول کې چې 100 نمرې ولري، هغه یو شاګرد ده چې 100 نمرې لري. هغه شاګردان چې 10 نمرې لري څو وار تکرار راغلي دي، هغه 2 وار دي. همداشان هغه شاګردان چې 90 نمرې ولري دي څو وارې، 3 وارې، 1 2 3. نو موږ تاسې دلته ولیدو چې موږ تاسې په سروې کې یا موږ تاسې په راټول شوې ډاټا کې چې یوه مشخصه ډاټا څو وارې تکرار راغلی، یا د هغه فریکونسي زیاته ده یا د هغه تکرار زیات راغلی، دې ټیبل چې موږ رسم کړو یا دا ټیبل چې موږ په لاس راوړو، دې ته د ډاټا د کثرت جدول یا ډاټا فریکونسي ټیبل ویلی شو. یو بل مثال وایي یو شلنفره سیم په داسې حال کې ارزیابي کېږي چې معلومه کړي په سیم کې څو فیصده شاګردان تر 80% د لوړې IQ خاوندان دي. موږ تاسې د سروې په دې رقم ترسره شوې ده چې 40 نمرې چې وړې دي هغه 1 نفر ده، 50 نمرې چې وړې 2 نفره، 80 نمرې 2 نفره، 50 نمرې 3، 80 4 نفره، 90 نمرې 6 نفره او 100 نمرې چې وړې دي 2 نفره دي. دا موږ ته ډاټا په لاس راغلې وه. دا تعداد موږ ته دا د دوی فریکونسي ده چې دا 1 2 2 3 4 6 او 2 چې دي، دا د دوی فریکونسي ده. هغه موږ ته ښایي چې مثلا 90 6 نفره وړي، یعنې 6 وارې 90 تکرار شوي دي، دا د دوی فریکونسي ده. قسمه مجموعه چې مثلا له سره تر پایه د دوی مجموعه د فریکونسیانو په لاس راوړو. لومړنی 1 جمع 2 3، اوس 1 جمع 2 دی 3، 3 جمع 2 15، 15 جمع 3 8، 8 جمع 4 12، 12 جمع 6 18 او 18 جمع 2 مساوي کېږي له 100 سره. قسمي مجموعه په دې خطر په لاس راوړه، موږ تاسې فیصدي په لاس راوړو. نو هغې لپاره موږ تاسې باید قسمي مجموعه په لاس ولرو. د فیصدي په لاس راوړلو یا قسمي فیصدي د لاس راوړلو لپاره موږ ګورو چې 40 نمرې چې چا وړي دي هغه 1 نفر ده. نو داسې لیکلی شو چې 1 تقسیم په 100 چې ټوټل تعداد دی موږ تاسې د شاګردانو ده ضرب دی 100 مطلب موږ فیصدي په لاس راوړو، حاصل کېږي 50%. همدارنګه هغه کسان چې 50 نمرې وړي دي 2 نفره دي، 2 تقسیم په 100 ضرب دی 100 مساوي کېږي له 10% سره. همدارنګه ټول دا معلوم شوي دي. 90 نمرې چې وړي 6 نفره دي، 6 تقسیم په 100 ضرب دی 100 مساوي کېږي 10%. اوس موږ تاسو ته دا سوال کړی ده، وایي په سیم کې هغه کسان معلوم کړي چې تر 80 د لوړې IQ خاوندان دي. موږ تاسو وینو چې له 50 څخه وروسته ورته دا ټول هغه شاګردان دي چې د لوړ IQ خاوندان یا له موږ څخه غوښتل شوي د له 80 څخه د لوړ IQ خاوندان دي. نو موږ تاسې لرو 50
15% هغه د 15 نمبر لرونکي چې 3 کسانو جمع 20% چې د 80 نمبر وو جمع 10% چې د 90 نمبر وو او جمع 10% چې د 100 نمبر څخه وو دا ټول جمع کوو په اصل کې موږ تاسو ته 15 پلاس راغی نو موږ تاسو لرو چې په دې سیم کې 15% شاګردان د 80% څخه د لوړ IQ لرونکي دي د دې لیکچر بله برخه د ډاټا ګډه کولو لارې چارې دي نو که چیرې موږ وغواړو یو پاشلې ډاټا په ګډیو باندې وویشو یا ګډه کړو نو هغه لپاره موږ تاسو باید د لاندې 3 پروسې په نظر کې ونیسو اول د ډاټاګانو د زیات او کم مقدار ترمنځ پراخوالی پیدا کوو انجماعي عدد او منظم عدد ترمنځ هغه پراخوالی پیدا کوو وایي دا پراخوالی د دستو په تعداد ویشو یعنې موږ څخه څو دستې غواړي په هغه تعداد یې ویشو او د دستو اوږدوالی په لاس راوړو او که چیرې حاصل طبیعي عددونه نه وي نو موږ ته اشاري برخه په لاس راغلي نو هغه راونډ اپ کوو او له هغه مقدارونو څخه لاسته راغلي له هغو څخه دستې جوړوو په مثال کې به ښه تشریح کړو پلان جدول کې د 10 روغتونونو ناروغان چې په اټکلي ډول نیول شوي دي پلان ډول یعنې هره ورځ چې دوی ته څو تنه ناروغان مراجعه کړې ده له دغه 10 روغتونونو څخه پلان ډول ډاټا په لاس راغلی مثلا لومړی روغتون له 152 نفر ورته راغلی دی دویم 151 په دغه رقمات تر 188 اخري ډاټا د ډاټا د ټولو 10 روغتونونو ده وینو چې د موږ څخه غوښتي دي چې دغه ډاټا په 4 دستو کې ځای په ځای کې د لاسته پورتنۍ ډاټا چې تاسو وینئ دا د 10 روغتونونو چې په لاس راغلې ده دا وایي په 4 دستو باندې ځای په ځای کوي او په 4 دستو یې تقسیم کوي او دویم پوښتنه یې دا ده وایي که چیرې ناروغان په یو روغتون کې له 100 نفرو څخه زیات وي هغه روغتون ته ازدحامي روغتون وایاست او موږ څخه دا سوال کړی چې موږ څو باندې همدغسې ازدحامي یا چې رش زیات پکې روغتونونه لرو د دې لپاره چې ډاټا ټول ارقام په یو جدول کې ځای په ځای شي نو ټیټ او لوړ سرحد یې پیدا کوو او د هغو وسعت پیدا کوو ټیټ سرحد یې 140 نفره دي او لوړ سرحد یې 140 نفره دي چې تاسو مثال کې ښه لیدلی شئ چې ټیټ نفره ټیټ سرحد 140 ده یعنې تر 140 موږ لوړ ارقام ټیټ ارقام نه لرو او تر 140 پورته ارقام نه لرو نو د دواړو ترمنځ تفاوت پیدا کوو چې عبارت د له 10 څخه اوس د ګېډیو د وسعت یا د ګېډیو د اوږدوالي د پیدا کولو لپاره دا وسعت راخلو د ګېډیو په شمېر باندې تقسیموو که چیرې عدد اشاري وي راونډ اپ کوئ یعنې د کلاس ویت موږ مثال کېږي له مکز منفي من تقسیم کړو کې دا من نه بخشش دی پکې د موږ تاسې د ګېډیو شمېر او مکس منفي من دی د وسعت ده وسعت موږ مخته په لاس راوړو چې 10 ده او د ګېډیو اوږدوالی زموږ تاسې د ګېډیو شمېر 4 ده نو 10 په 4 تقسیم کې تقریبا 9.25 راځي دا موږ راونډ اپ کوو تقریبا 9 یې نیسو نو موږ تاسې اوس معلومه کړه چې د هرې دستې اوږدوالی 9 عدده ده یعنې په هره دسته کې موږ کولی شو 9 عدده ځای په ځای کړو نو راځو ټیپ سرحد موږ څو 140 جمع نه 140 بیا له 150 البته له 150 څخه چې بیا نه ورسره جمع کړو 150 له 180 تر 180 له 190 تر 190 نو پورتنۍ ډاټا کې موږ ګورو چې له 140 تر 190 څو عدده تکرار راغلي دي هغه لیکو مثلا 4 باندې دي دویم له 150 تر 190 و تکرار راغلی دی بیا له 180 تر 190 چې روغتون ته مراجعه کړې 11 روغتونونه دي له 190 تر 190 اته روغتونونه دي یعنې دا د دوی د کثرت یا فریکونسي جدول دی کولی شو له دې څخه دوی هغه ازدحام معلوم کړو چې موږ تاسو څخه په سوال کې غوښتي دي او موږ تاسې د ګېډیو اوسط مساوي کېږي له 140 جمع 140 تقسیم په 2 چې دغه د هرې ګېډۍ اوسط موږ ته په لاس راوړی ده او د ګېډۍ اوسط ضرب د فریکونسي اف ایکس موږ ته لاس راوړی چې وروسته بیا بحث پرې کوو چې چیرې کارولی شو چیرې استعمالولی شو او کلي اوسط موږ تاسې په لاس راوړی ده د ټولې چې دلته
کولای سو ضرب د 1 د ګړۍ او 100 ضرب د روغتونونو کثرت زموږ ضرب وو. دلته مکمل د جمع کولو تعداد جمع کولو تقسیم د روغتونونو شمېر کوو چې ټول روغتونونه زموږ 13 وو. نو موږ تاسې په اوسط ډول ویلی سو چې هر روغتون ته د ورځې 2.8 مراجعه کړې ده. او دلته پورتنی مثال کې موږ لیدلی چې 8 نفره هغه روغتونونه دي چې دا د لوړ ازدحام لرونکي دي، یعنې لوړ ازدحام لرونکي روغتونونه ورته ویلی سو، او دا 8 روغتونونه دي چې لوړ ازدحام لري. ځکه موږ ته په سوال کې ویلي چې له 1 څخه لوړ مراجعین ولري هغه ازدحامي روغتونونه دي. او که چیرې استثناء داسې حالات راځي چې موږ تاسو ته د کلاسونو شمېر یا د دستو شمېر نه وي راکړی، یعنې موږ ته نه ویلي چې دا ډاټا په څو دستو باندې تقسیم کړه، نو د دې لپاره موږ خپل فورمول لرو. فورمول مساوي کېږي له کې مساوي کېږي له 1 جمع 3.322 ضرب د لوګاریتم د n قاعده د لس. n زموږ تاسو د ډاټا ټول شمېر ده، او کلاس ویت موږ مخته ویلو چې څنګه پیدا کېږي ماکسیمم عدد مینیمم تقسیم په کې موږ تاسې د کلاسونو شمېر یا د دستو شمېر ده. دا یو مثال موږ ته راکړل سوی دی چې بوټو سایز د خرڅوونکي د دوکان څخه موږ ته په لاس راغلی چې په یوه مثلا دوی څنګه په کومه اساس باندې بوټونه خرڅ کړي دي. دا ډاټا په دې ډول ده چې مثلا بوټ خرڅ شوی ده هغه اندازه 2 وه، د پر 15 د پر 6 په دې رقم دا ټول ډاټا بیس دا تقریبا 10 جوړې بوټ خرڅ شوي دي، یعنې n مساوي ده له 10 سره. مکسیمم عدد په دې کې 7 ده او مینیمم عدد په دې کې 2 ده. نو موږ تاسې د دې فورمول په واسطه باندې د کلاسونو شمېر یا د ګړیو شمېر پیدا کوو چې موږ تاسې باید څو ګړۍ ولرو. نو ګړیو شمېر موږ د کې مساوي کېږي له 1 جمع 3.322 ضرب د لوګاریتم د 10 قاعده د لس باندې دا پسې حل کوو. نو کې مساوي چې 1 جمع 3.322 ضرب د لوګاریتم د لس د 10 قاعده د 3 مساوي کېږي له 1.421. دا سرجمع او ضرب کوو په اخر کې موږ تاسو ته دغسې عدد راځي چې کې مساوي کېږي له 15.9 بیا 15.9 موږ راونډ اپ کوو 6 نیسو. همداشان د هر کلاس اوږدوالی دا موږ معلومه کړه چې موږ تاسو باید 6 کلاسه ولرو، او د هر کلاس اوږدوالی موږ تاسو ته دا یعنې یو کلاس کې د دوو مکسیمم او مینیمم ترمنځ اوږدوالی د دې مساوي کېږي له مکسیمم په من تقسیم کړو کې یا د کلاسونو په شمېر باندې. نو مکسیمم عدد 7 ده او مینیمم 2 ده، تقسیموي په 6 چې هغه د کلاسونو په شمېر ته دا 0.3 راځي. دا تقریبي نصو له 1 سره، یعنې هر کلاس پراخوالی 1 عدد ده. په دې رقم باندې موږ ویلی شو چې له 2 سایز چې له 2 څخه تر 3 پورې وي هغه 7 وارې تکرار راغلی یا 7 وارې سوی ده. له 4 تر 5 19 او له 6 تر 7 پورې 4 چې دا بیا د فریکونسۍ جدول ده. او یو وخت موږ تاسې نښت یا پیوسته ډاټاګان لرو، د هغو د دسته‌بندۍ لپاره به څه کوو؟ که چیرې به نښت یا پیوسته متحول یا ډاټا ولرو د اطلاعاتو په ګړۍ یا دسته‌بندۍ کې د یوې دستې یا ګړۍ پورتنی سرحد به د هغه سرحد سره برابر وي، یعنې د لاندني سرحد سره پورتنی سرحد به د لاندني سرحد سره برابر وي. د عمومي قرارداد له مخې چې د پورتنۍ ډاټا که چیرې ډاټا د پورتنۍ ګړۍ سره برابر وي په ورپسې سرحد کې باید ولویږي. یو مثال دا وایي 25 مترونه سرعت چې په لاندې ډول ټاکل شوی د کثرت جدول یې ولیکئ. د چلولو جواز سرعت په ښار کې 10 کیلومتره دی. که څو موټران دي چې د سرعت څخه خلاف یې موټر چلولی ده، او د ګړیو جمعي حاصل یې څو دی. دا موږ تاسې مثال داسې مثلا یو موټر په 2.5 کیلومتره کې حرکت کړی، بل په 15 بل په 8 بل 40 په دې رقم دا موږ ته ډاټا په لاس راغلی ده. څرنګه چې سرعت چې دا یو پیوسته متحول ده، یعنې نښت یې متحول ده، نو د دې لپاره له پورته قوانینو څخه کار اخیستل کېږي چې د لومړني متحول اخر حد به مساوي وي د دویمې متحول لومړني حد سره. په دې مثال کې موږ تاسو وینئ چې له 6 تر 10 بیا له 10 تر 40 دا ته وینئ چې 10 او 10 په دواړه کې راغلي دي، ځکه دا پیوسته یا نښت یې ډاټا ده. په دغه رقم له 10 تر 40 بیا له 40 تر 50 له 50 تر
تر 55 د هر یو اخیری سرحد مساوي ده د نیکسټ هغه د لومړني سرحد سره. موږ تاسو وینو چې له 10 تر 10 کیلومتره په سرعت چې موټر چلېدلی دی هغه 4 موټران دي. له 10 تر 40 چې دي په دا ډاټا کې تاسو کولی شئ ووینئ 9 موټران دي. له 40 تر 50 7 موټران دي او له 50 تر 55 5 موټران دي چې ټول تعداد یې موږ تاسو ته مخکې هم راکړ شوی چې 50 موټران دي. دلته یې تعداد 50 دی. نو دلته موږ تاسې د کثرت جدول په دې رقم په لاس راوړ چې په پیوسته ډاټا کې دا موږ ته په لاس راغلی ده. او دلته وینئ چې وایي د 10 عدد په دویمه یعنې دغه 10 عدد چې ده دا په دویمه ګېډۍ کې لویږي او د 40 عدد په درېیمه ګېډۍ کې لویږي. دا هم د قرارداد یوه برخه وه نه. او د ګېډیو له کثرت حاصل مساوي کېږي 4 جمع 9 جمع 7 جمع 15 سي 25 کېږي. دلته موږ تاسو وینئ چې څو موټران د هغه جواز څخه مخالف چلیدلي. موږ تاسو جواز لرو چې 10 کیلومتره ده. نو 10 کیلومتره له دې بعد شروع کېږي چې له 10 تر 40 چې دا هم کولی شو چې هغه موټران چې تخلف یې کړی دی په هغو کې شمار کړو. له 40 تر 50 او له 50 تر 55 دا ټول په تخلف لاندې موټرانو کې شمارلی شو چې 9 جمع 7 جمع 15 مساوي کېږي له 21 سره. بله موضوع ډاټا هندسي ښودنه یا په ګراف ښودنه کې ده. ډاټا کولی شو په ګراف یا هندسي شکلونو سره وښیي چې هر یو یې خپل جلا جلا د استعمال ځای لري. پلان ډول به یې څو دانې لم تشریح کړو. اول میلایي ګراف ده، دویم خطي یا منکسر خط ګراف ده، دریم دایروي ګراف ده، څلورم مستطیلي یا هیستوګرام ده او پنځم درختي یا ساقهیز ګراف چې مساقه او پاڼې ولري. میلایي ګراف چې د میلو په شکل موږ تاسو کولی شئ ډاټا ښکاره کړو یا تنظیم کړو. مثال یې داسې ده چې د احمد د 4 سمسترونو د ریاضي نمرې دي. تاسې میلایي ګراف رسم کړئ. موږ تاسو وینو چې دا سمسترونه دي او دا د ده نمرې دي. په اول سمستر کې 8 نمرې وړي، په دویم کې 15، په درېیم کې 90 او په څلورم کې 55. له دې څخه چې غواړو میلایي ګراف رسم کړو په دې شکل یې رسموو. دا زموږ تاسې نمرې دي چې له 0 تر سال او دا زموږ تاسې سمسترونه دي. موږ تاسې وینو چې لومړني سمستر کې 80 نمرې وړي دي، په دویمي سمستر کې 15 نمرې، په درېیمي کې 90 او په څلور سمستر کې 55 نمرې وړي دي چې دا ګراف په میلایي ګراف په نامه سره یادېږي. دویم د منکسر خط ګراف یا خطي ګراف ده چې مثال یې په داسې شکل ده چې یو مریض په 3 ورځو کې تبې تودوخې درجه په روغتون کې یا د یو ډاکټر تر نظارت لاندې پلان ډول ثبت شوی ده. تاسو له هغه څخه د منکسر خط ګراف یې په لاس راوړئ. ډاټا په ډول ده چې دا د ورځو شمېر ده چې لومړنۍ ورځ، دویمه ورځ او درېیمه ورځ، وخت چې د ورځې 3 وارې د تودوخې درجه کتل شوې ده مثلا سهار، غرمه، ماخوستن، او تودوخې درجه چې لومړۍ ورځ سهار کې 40، غرمه کې 42 او ماخوستن کې 50. په دې رقم د موږ تاسو ډاټا ده چې په درېیمه ورځ ماخوستن کې 42 بله. ګراف یې په لاندې شکل رسمولی شو. مثلا دا تودوخې درجه او افقي په مثلا د دې وختونه ښیي. په سهار کې د لومړۍ ورځې د تودوخې درجه 40 وه، په غرمه کې 42، ماخوستن کې 50. په دې رقم دا ټول ډاټا کولی شو په ګراف باندې رسم کړو او دا یو له بل سره وصل کړو. موږ تاسو ته معلومېږي چې لومړنۍ ورځ سهار کې د تودوخې درجه 40، غرمې ته لوړه شوې، ماسخوتن ته ډېره لوړه شوې، سبا سهار ته ټیټه، غرمې ته نور هم ټیټه، مګر بېرته ماخوستن ته لوړه شوې ده. د درېیمه ورځ سهار ته ډېره ټیټه شوې ده، غرمه بیا ډېره لوړه شوې، ماسخوتن بیا ټیټه شوې. دغه ډول ګراف ته موږ تاسې د منکسر خط ګراف ویلی شو. بل ګراف چې دایروي ګراف ده چې مثال یې دا ده چې دا دایروي ګراف ده. البته مثال یې داسې ده چې د یوې میاشتې د کارمندانو تحصیلي درجه چې 200 نفر دي په لاندې ډول موږ تاسو ته راکړل شوي دي. موږ تاسو باید له هغو څخه دایروي ګراف رسم کړو. مثال په داسې ډول وایي تحصیل درجه او تعداد هغه کسان چې دکترا دي 15 نفره، چې ماسټر ویلاس لیسانس 100 نفره، 14 پاس،
15 نفره او 12 پاس 40 نفره. موږ تاسې د کثرت جدول رسموو. د کثرت له جدول څخه د دې اندازه پیدا کوو چې په دایروي ګراف کې څومره اندازه دی ځان لپاره مشخص کوي یا نیسي. موږ تاسې وینو چې څوک ډاکټران دي کثرت جدول کې کثرت یې 15 دی یا د دوی هغه تکرار 15 نفره دي. ماسټران 10 لیسانس سل دغه رقم 12 پاس هم 40 نفره. که چیرې وګورو په یوه دایره کې چې له مرکزي زاویې څخه نیول کېږي د دوی پراخوالی معلوم کړو نو موږ تاسې د دوی د کثرت شمېر تقسیم په ټول شمېر ضرب د 380 موږ تاسې په دایرې مرکزي زاویه په لاس راوړو. د ډاکټرانو د کثرت شمېر 15 ده. ټول تعداد موږ تاسې د کارمندانو 200 ده ضرب د 380 یې کوو چې دا حل کو جواب کې 9 درجې موږ ته لاس راځي چې ډاکټران د موږ تاسې د موسسې 9% یا 9 درجې د دایرې برخه نیولې ده. دغه رقم ټول حل کوو چې په اخر کې 40 نفره 12 پاس لرو. په ټول تعداد یې تقسیموو چې 200 نفره ده ضرب د 380 یې کوو چې 2 درجې نیولې دي. دې رقم موږ تاسې په لاس راوړو د هرې یوه برخه یعنې چې تر ټولو موږ تاسې کثرت جدول کې لیسانس سل نفره دي. په دایره کې هم د هغه فیصدي زیاته تقریبا 50% لیسانس لرو 15% ماسټران لرو 2% ډاکټران لرو او 12% 12% 12 پاس لرو او 13% 14 پاس لرو. بل ګراف چې موږ تاسو کولی شو ډاټا پرې وښیو مستطیلي ګراف. د مستطیلي ګراف د پیوسته ډاټاګانو لپاره کارولی شو لکه مخکې مثال کې چې موږ ویل چې د لومړني متحول اخرنی سرحد به مساوي د دویمې متحول د لومړني سرحد سره. لکه مثال کې هم تاسو وینئ چې دا شاګردانو وزن په لاندې ډول راکړل شوی ده چې له 40 کیلو څخه تر 45 11 نفره دي د 45 څخه تر 50 10 نفره دي. موږ تاسو وینئ د لومړني متحول اخیرنی سرحد چې 45 د مساوي ده د دویمې متحول لومړني سرحد سره چې مساوي ده له 45 سره. په دې رقم له 50 تر 55 نفره دي له 55 تر 4 څلور او له 4 تر 55 3 نفره دي. په دې ګراف کې موږ تاسو دا تعداد او دا وزن وزن شولی شو. هغه شاګردان چې له 40 تر 45 وزن ده 11 نفره دي. هغه شاګردان چې له 45 تر 50 وزن ده لس همدې رقم له 4 تر 55 وزن ده 3 نفره ده. دا ګراف ته مستطیلي ګراف یا هیستوګرام ویل کېږي چې د پیوسته ډاټاګانو یا نښته ډاټاګانو د ریپرزنټ کولو یا ښودلو لپاره کارېږي. په راتلونکي درس کې به د ډاټا تجزیه او تحلیل وایو. د ډاټا تحلیل لپاره د دې شاخصونه په سیټ ډاټا کې چې موږ تاسو دوه رقمه ډاټا لرو یو ګروپ ډاټا یو ان ګروپ ډاټا. نو په سیټ ډاټا کې موږ تاسو اوسط چې کولی شو ایوریج یا میانه ورته ووایو مطالعه کوو چې هغه په درې ډوله ده حسابي اوسط هندسي اوسط او هارمونیک اوسط. همداشان میانه میډیان یعنې میډیان تر مطالعه لاندې نیسو او موډ او په ځینو مثالونو باندې کار کوو. مننه له تاسو څخه چې زموږ ویډیو مو تر اخره تعقیب کړله. که چیرې زموږ چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ. خوشحاله کېږم. خپل نظریات او پوښتنې په کمنټو کې راسره پرېږدئ. مننه له توجه څخه مو چې تر دې دمه راسره وئ. د الله په امان.